اوس به دا شتمنه پښتونخوا په چغو وایي دومره غوره نه وم خزانه لکه خانزیب. سلامونه، نیکې احترامات ملګرو. نن به موږ د پښتون افغان وطن د یو داسې سیاستوال او لیکوال د یو کتاب لنډیز تاسې سره شریک کړو چې د هغه د شهادت یو لوی لامل همدغه کتاب جوړ سو. مولانا خانزیب صاحب ځکه شهید کړل سو چې هغه د پښتونخوا وطن د ټولو طبیعي زیرمو یو مستند او علمي ریکارډ خپل ولس ته وړاندې کړ او دا حقیقت یې روښانه کړ چې د سوره رحمان په مبارکو آیاتونو کې د کومو نعمتونو او مدني شتمنیو یادونه شوې تر هغو هم زیاتې طبیعي شتمنۍ د پښتون افغان وطن په خاوره کې پرتې دي. هغه تل دا پوښتنه راپورته کوله چې کوم زموږ وطن دومره شتمن دی نو بیا ولې زموږ خلک بېوزله، بېوسه او کډوال دي، او ولې د سعودي عرب، اروپا او کراچي په کوڅو کې د مزدورۍ ژوند تیروي. همدا د حقیقت بیانولو او د خپل ولس دا راویښېدو هڅه د هغه د شهادت اصلي لامل وګرځېده. صابر شاه صابر صاحب وایي د مدونه د سیندونو خوا کې اوسو، د مدونه د سیندونو خوا کې اوسو، زموږ فصلونه اوس هم په باران دي. شتمنه پښتونخوا د پښتون وطن د طبیعي شتمنیو، اقتصادي زیرمو او تاریخي محرومیو یو هر اړخیز انځور وړاندې کوي. دا اثر 11 فصلونه یا چپټر او 180 مهم موضوعات لري او په پیل کې د پښتونخوا د تاریخي، جغرافیې او ټولنیز حالت تفصیلي سریزه وړاندې کوي. په کتاب کې د طبیعي زیرمو ترڅنګ ټولنیز، کلتوري او اقتصادي سرچینو ته هم پاملرنه شوې ده. خانزیب صاحب پکې د کالاباغ، وزیرستان د معدني زیرمو، برېښنا، بجلۍ د نشتوالي، توت ځنګلونو، سیاحت، کوکنارو، نوو ضلعو د معدنیاتو، سوات، موټروې، د شاتوتو مچیو، د پښتونخوا سیندونو، ټراوټ کبانو، د مومندو د برېښنا ستونزې او د اوبو ویش په اړه تفصیلي بحث کړی دی. په ټولو کې د کتاب یوازې د طبیعي شتمنیو یادونه نه کوي بلکې د پښتونخوا د سیاسي حقونو، اقتصادي محرومیو او د یوې منظمې اقتصادي ستراتیژۍ اړتیا هم په ګوته کوي. هغه شاعر وایي زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځم. د خانزیب صاحب د څېړنې له مخې پښتون وطن له طبیعي شتمنیو ډک دی، خو د دغو شتمنیو واک د خپلو خلکو په لاس کې نه دی. د هېواد 80 سلنه مرمر او 45 سلنه ځنګلونه او 80 سلنه تیل په پښتونخوا کې دي، خو تصفیه زونی ریفاینري په همدې سیمه کې نشته. هر ورځ شاوخوا 90,000 بیرله خام تیل تولیدیږي چې په دې کې 58,000 بیرله یې یوازې له پښتونخوا څخه ترلاسه کیږي. د بجلۍ په برخه کې له پښتونخوا څخه 10,000 میګاواټه برېښنا تولیدیږي او که بندونه جوړ شي دا وړتیا تر 2,00,000 میګاواټه رسیدلی شي. خو اوس مهال صوبې ته یوازې 900 میګاواټه برېښنا یا بجلي ورکول کیږي، په داسې حال کې چې اړتیا یې 2,500 میګاواټه ده. د پښتونخوا وطن و فابریکو یا فیکټریانو ته یوازې 80 میګاواټه بجلي ورکول کیږي، خو د دې په ترڅ کې و پنجاب و فیکټریانو ته یا و فابریکو ته 9,000 میګاواټه بجلي ورکول کیږي چې دا بجلي ټوله د پښتونخوا وطن ده، خو فیکټریانې او فابریکې د پنجاب په چلیږي. همدارنګه د هېواد 80 سلنه تمباکو په پښتونخوا کې کرل کیږي، خو فابریکې یا فیکټریانې په پنجاب کې دي. د خانزیب صاحب د څېړنې له مخې د اوبو د ویش په برخه کې هم لویه تېروتنه موجوده ده. د 1991 کال د اوبو د ویش تړون له مخې د پنجاب ډیره کرنه د پښتونخوا د سیندونو په اوبو خړوبیږي، خو په خپله پښتونخوا کې لا هم ډیره ځمکه شاړه او غیر آباده ده. د سیند غاړه ته میشت خلک د چاک پاکو اوبو د ترلاسه کولو څخه محروم دي، خو همدا اوبه په نورو سیمو کې د منرال واټر په نوم پلورل کیږي. هغه شاعر وایي لاړې اوبه لاړې د پنجاب ځمکې زرغونې شوې، لاړې اوبه لاړې د پنجاب ځمکې زرغونې شوې، موږ د پښتونخوا سپېره ډانګونه سره وویشل،
هغه زیاتوي چې په نړۍ کې 2000 قسمه شتمنۍ یا معدنیات موندل شوي دي، خو په دې کې په پښتونخوا وطن کې 200 قسمه شتمنۍ یا معدنیات موجوده دي، خو د دغو شتمنیو مستقیمه ګټه د سیمو خلکو ته نه رسیږي. د مولانا خانزیب صاحب ګناه همدا وه، هغه یوازې یو دیني عالم نه و، بلکې یو څېړونکی، وطنپاله، د طبیعت مینوال او د انسانیت رښتینی خدمتګار و. هغه د پښتون ولس د راتلونکي لپاره د رڼا یو څراغ و. هر کله چې د پښتنو د ملي بیدارۍ او پرمختګ نوی پړاو پیل شي، د مولانا خانزیب صاحب فکر، مبارزه او پیغام به د راتلونکي نسلونو لپاره د لارې مشعل وي. که څه هم مولانا خانزیب صاحب په فزیکي توګه زموږ ترمنځ نشته، خو فکر، قربانۍ او خدمت به یې تل ژوندی وي او نوم به یې د پښتونخوا د تاریخ په زرینو پاڼو کې د تل لپاره ثبت پاتې شي.